کوم څوک چې ذکر کوي په خاصه توګه په اوداسه کې د اوداسه د وخت د ذکر او د دعا د قبولیت لپاره په مهمو اوقاتو کې دي. که د چا زړه ته دا خبره نه لګېږي نو کولی شي چې ورونو د خدای بندګان تاسو تجربه کړئ او په اوداسه کې کومه دعا وایاست: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. سنت ته دغه دعا او څومره بهترینه دعا ده. ای الله زما ګناهونه راته وبخښي، ای باداره ما ته معافي وکړي، ای پروردګاره زما په رزق کې برکت واچوي، ای الله زما کور پراخه کړي. دې ته پته لګېږي دا دومره مهمه دعا ده. دغسې نورې دعاګانې دومره کلمه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله استغفار چې څومره مهم وخت دی د اوداسه ده او په هغه کې بیا خالي بسم الله په سر کې ووایه لکه څنګه چې دي دا مخ د خیرو صفا سو، لاسونه دي صفا سو، پښې دي ومینځلې صفا سو، دقه شانتې به دې الله د باطني امراضو هم صفا کړي. یو سړی چې ذکر کوي د دې علما بېشماره پیدې رانقل کوي، پر دې علماو کتابونه تصنیف کړي دي چې دا پیدا د ذاکر انسان لپاره یو څو په مخصوصه درته راخلم. د یو ذاکر انسان لپاره به یوه لویه پیدا د دې ذکر دی چې دی به د دنیا څخه مسلمان ځي، دی به د دنیا څخه مسلمان ځي چې تر ټول عمر د خدای را یادوي، د الله ذکر کوي، پر اوداسه باندې چې کار کوي، چې روان یې، چې ولاړ یې. دا بیا ډیر لیدل سوي دي چې په اخر کې د زکندن هم د کلمې شهادت ګواهي ورکړي. دا ډیر لیدل سوي دي. دومره لویه پیدا د دې ذکر دا انسان ته رسیږي چې د دې زکندن چې کومې سختۍ دي د شیطان مخامخ کېدل دي، د هغو څخه حفاظت الله پاک ته د ذاکر انسان وکړي. دومره سخت حمله شیطان په انسان باندې کوي، همدا دی وخت دی چې یا ابدي جهنمي سي یا کامیاب سي. ولو که یو انسان ګناهګار هم وي خو بیا هم چې ایمان د سره تیر کړي ته به وخت د جهنم خلاصېږي، یا خو الله پاک به درته بخښ وکړي. الله پاک ډېر مهربانه دی. ابدي به دي کور او ځای جهنم نه وي، لیکن په دې ټیم کې د ټول ژوند نه سخت حمله شیطان پتا کوي. د امام احمد بن حنبل کیسه ته اورېدلې ده؟ دوستان ورته کلمې تلقین ورکوي، لا اله وي د بوتل چې لا معنا دا د عربي کې چې نه وایي، یعنی نه نو کلمه نه وایي. وروسته چې په هوښ کې رالی خپل بچي پوښتنه ځینې وکړه، عبدالله چې بابا جانه مړ دی، کلمې تلقین درته کوي ته وایي چې په دې وخت کې شیطان رالی پر سر یې خاورې اچولې. او بزرګانو بعضې خبرې به مخامخ ورته معلومېدې. علما ته ویل چې لا ما څه بچ پاته سوې، ډېرې حملې مې در باندې وکړې. علما ورته ویل چې لا ما هغو ته ویل چې نه اوس هم درڅه بچ نه یم، چې در څو په ما کې تن وي، په ما کې سا وي، په ما کې روح. دغه رنګه چې د برزخ زندګي د دې ذاکر انسان لپاره به دا روښانه وي، دا به د سکون وي، دا به د عذاب خلاص وي، دا به د راحت وي، دا به د اطمینان وي، دا به د خوشحالۍ زندګۍ یو مثال ورکول سوی دی. لکه د واده اوله شپه مثال دسته راواخلم. دغه رنګه د پل صراط یو سخت د امتحان ځای درته راځي، په دې به الله پاک ستا سره اساني وکړي. که نن موږ ته ذکر اذکار کوو دا باندې به ته د اسانۍ سره تېرېږي. دغه رنګه د عملنامو یو دی ځای راځي چې نبي کریم علیه السلام عایشې بیبي ته فرمایي چې ای عایشې دلته هېڅ چاته هېڅ څوک په یاد نه ورځي. ول یا رسول الله تا ته هم؟ ولې هېڅ چاته چې ما ته به عملنامه په کوم لاس میلاویږي. علما وایي ذاکر انسان ته هم په راسته لاس میلاویږي او هم به الله د عزت په خاطر د شهداو سره ورکړي. او دارنګه الله رب العزت به دا ذاکر انسانان په دې حال کې جنت داخل کړي چې محشر به په خلوق کې ډوبي، دوی به خاندي او دوی به خوشحالي، ډېر به په اطمینان. او الله پاک به په دې باندې په جنت کې شراب طهور چې څنګه په قرآن کې ذکر شوی دی، الله په دې باندې وبوي.
الله پاک به د دې ذاکر انسان هغه بدی په نیکي ورته اړي. کومه یوه دی پیدا نه د دوستانو چې د دې لپاره انسان ذکر ونه کړي. اسان عمل دی، هیڅ یو شرط نشته کې پکې کې، او داسې نکیر او منکر یو سخت خبره په انسان باندې راځي، یو د ازمایښت یو موقع او امتحان د ذاکر انسان لپاره به دا اوسئ. د دغسې انسان په جهنم کې د ذاکر انسان دا به د الله د عذاب خلاص. ځکه ذکر دا د خدای رحمت دی. نو الله پاک دې موږ ته د دې ټولو پیدو څخه برخمن کړي. داسې نو علماو یې په صلاحو رااخیستي دي، په صلاحو حتی اخر کې نبی کریم علیه السلام شفاعت به دې انسان نصیب سي. موږ ته ټول ته دې الله پاک را نصیب کړي. نو ذکر چې کور ته ننوځي هغه معصوره دعاګانې زده کړي چې دا کوم نبی کریم علیه السلام د کور د وتلو په وخت کې د ننوتلو دا سلام دی چاته یې وایست، او دغه رنګه دا ټول اذکار دي. دغه رنګه قرآن شروع کوي، قرآن تلاوت کوي، دغسې نور چې کوم اودس کوي دا داسې څه وروسته د لمانځه څخه مخکې وروسته نو دې باندې ځان عادت کړي. دا عظیم دی مسلمان سره د مسلمانۍ په صفت هم ډېر ښه خوند کوي، ډېر ښه پیسې